د عددونو د محور په مرسته د 11.5 او 11.7 اعشاري کسرونه پرتله کړئ. زه به لومړی د عددونو یو محور رسم کړم. لکه څنګه چې معلومیږي زموږ اعشاري کسرونه 11.5 او 11.7 به د 11 او 12 ترمنځ وي، نو د عددونو محور به هم د 11 څخه تر 12 پورې رسم کړو. لومړی به د 11 څخه تر 12 پورې دا واټن نیم کړو. د دې واټن نیمه برخه به دا ځای وي چې د 11 څخه تر 12 پورې د واټن نیمه برخه د 11.5 اعشاري کسر ښیي. راځئ دا واټن به ټوله په لاس مساوي برخو باندې وویشو تر څو د 11.7 اعشاري کسر هم وښیو. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.8 11.8 11.9 او 12. دلته مو 11.5 اعشاري کسر دی، دلته به 11.6 وي، دلته به 11.7 وي. 11.7. نو اوس دلته معلومیږي چې د 11.7 اعشاري کسر مو تر 11.5 اعشاري کسر 12 ته ډیر نږدې دی. یا هم د عددونو په محور باندې د 11.7 اعشاري کسر تر 11.5 اعشاري کسر ډیر شی خواته دی. نو په ریاضي کې داسې ښودلی سو چې د 11.7 اعشاري کسر لوی دی تر 11.5 اعشاري کسر. یا هم که دلته وګورو د 11.5 او 11.7 اعشاري کسرونو کې دا 11 په نظر کې ونه نیسو او یوازې د اعشاري نښې دا ښی خوا په نظر کې ونیسو، دلته موږ 0.15 لرو او دلته 0.8 لرو. نو ښکاره خبره ده چې 0.8 به تر 0.15 ډیر وي. نو بیا هم ویلی سو چې 11.8 اعشاري کسر لوی دی تر 11.5.